یو ځل درس حدیث کو نو په دې شا کې په دې املا کې لړم را پریوت بره چتونه خو دا کجورو د څانګو نه نو دې لګیا دې درس کوي او رنګ یې بدلېږي نه بدلېږي شاگردان پیشو چې شیخ ته څه چل پیښ دی نو چې درس اخلاص کا هغه حدیث نو شاگردانو ته دې خوا راشه د ما د املا وګورئ نو چې هغې کمیس اوچت کړه نو په ملا باندې غټ لړم پروت و او بلا کرت چیچلی و هغې لړم نو شاگردانو وی صاحب مونږ خو در باندې پیښو چې څه چل پیښ شوی دی نو چې تا له لومبي دې لړم ټک درکړه نو مونږ ته دې ولې نه وې چې دا مغه وخت سره مړ کړی وې وی د حضور پاک په یو حدیث کې مصروف وم نو ما له حیا راتله چې دا حدیث بند کړم او تاسو ته ویم چې راشئ دا لړم مړ کړې دومره شوق یې روح په مدینه منوره کې به په سورلی نه ګرځېده خپې بلې خپې به ګرځېده حالانکه په مدینه منوره کې صحابه په سورلو ګرځېدلي دي منه نه دي خو د هغه یو عاشقانه مزاج وي په کومه خاوره کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار لاندې دفني نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي او د خپو د ګرځېدو نه خو مې مخلص نشته